د مومندو لرې پرتو علاقو په دې ځمکو به اکثر له د کوکنارو فصل لیدل کېده. اوس په زمیندارو زیاتره غنم کرلي دي. دلته د اوبو چینو ته بندونه تړل شوي او د هغې نه د نږدې ځمکو اوبه خور کیږي. د اوبه خور دا نظام د USAID په مالي مرسته جوړ کړی شوی دی. بقایا زمونږ د علاقې چې کوم اوسېدل دي، کېناستل پاڅېدل دي په طریقه باندې د روزګار چې په دې علاقه کې زمونږ نور کوم داسې شی نشته دی. مونږ خالي خپل کاروبار دغه دی چې مال ساتلی زمینداره کړې، لکه زمونږ غټ کاروبار همدغه دی. نور هېڅ کاروبار زمونږ په دغه علاقه کې نشته او نه مونږ ولید بقایا. USAID د مالي بحالۍ او د پرمختیا 15 کلن پروګرام لاندې 40 میلیونه ډالره مصرف کوي. په دې کې به د خیبر پښتونخوا 68,000 کورنیو ته ګټه ورسیږي. دا پیسې به د زراعت، وړو کاروبارونو ته وده ورکولو او کاروباریانو ته د تربیې ورکولو په مد کې خرج کیږي. د مرستندویه ادارې کارکونکي وایي د قبایلي ضلعو اکثر له خلک د زراعت او د څارویو ساتلو د معاش سره تړلي دي او د دغه پرمختیا ته دوی خصوصي پاملرنه کوي. ادارانو के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन की वहाँ पे हमने उनसे مونږ دلته زمیندارو سره خبرې وکړې او تپوسونه مته وکړه چې USAID دوی د پاره څه کولی شي. هغوی سره ځمکې وي خو غربت ډیر زیات دی، د اوبو ډیره مسله وه، اوبه کمې هم دي او د هغې په کار راوستل هم ډیره مسله وه. دلته مونږ 2 علاقو ته لاړو، هلته اوبه موجود وي خو هغه اوبه هغسې په کار نه راوستل کېدې. بیا مونږ هغه اوبو ته ټینکې جوړې کړي او د اوبو خور نظام مو جوړ کړو ورته. USAID د نه وړاندې هم ګڼ شمېر منصوبې په قبایلي ضلعو کې سرته رسولي چې پکې د ترهګرۍ ضد جګړې په وخت د ورانه شوو سکولونو بیا رغونه هم شامله ده. د مرستندویه ادارې چارواکو ویلي دوی پلان لري چې د خیبر پښتونخوا نورو لرې پرتو ضلعو کې خپل پرمختیایي پروژې پیل کړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.